شي واپس بکړل شي غروب غردول شي الى اشد العذاب اډیر سخت عذاب ته الله دې موږ تاسو بچ کی وما الله او نه دې الله تعالی بغافل نا خبره ده غسنا تعملون چې تاسو کوي یعنی هغه اعمال چې تاسو کوي هغه نه الله تعالی نا خبره نه ده. سورته حال داو چې په مدینه کې دوه خاندانونو دوا قومونو د مدینه خپل یو نامه اوس او یو نامه خزرج. اوس او خزرج د مدینه خلقو د مدینه قومونو او دوی په خپل منځو کې بدی و او دا بدی د دې تقریبا د 100 کالونو روانه خپلو کې او یو بلې زرګونو او 100 مړي خپل منځو کې کړیو ټول عمر بدی بدیانه کوله په خپلو کې او په دې مدینه کې درې قومونه د خبره ډیره شوق سره ډیره باغ سره واوري او یاد کوي دا تاسو ته مخکې په دې حالاتو کې ډیره فائدہ کوي. درې قومونه د يهوديانو یو بنو نذیر یو بنو قریظه او یو بنو قینقاع. دا درې قومونه د يهوديانو دا رغلیو د يهوديانو د شام نه فلسطین د علاقې نه مدینه ته او مدینه ته رغلیو د لپاره چې التناد اغه خلقو د شرک او د بدعات او د بدکاریانو نه تنګ شوی وو او دوی ته په تورات کې دا خبره خو موجوده او سپورشته ده چې ورسته به یو پیغمبر ورازي او دا غنوم به محمد صلی الله علیه و آله وسلم او دا به د مدینه په دې علاقې باندې ورازي. چونانچه دا د اغه نکان خلقو اغه ځنه دوی هجرت وکړو مدینه کې آباد شو په دې انتظار کې چې دلته به پیغمبر راځي او موږ به بیا په هغه باندې ایمان راوړو او بیا هغه چې کوم موږ ته خوشخبریان راکړي دي په تورات کې یا خوشخبریان راکړي شوی دي انجیل ذریعہ سره نو هغه بیا موږ په دې ټوله دنیا باندې زموږ حکمرانی بوي او دا مشرکین به بیا ماتحب بوي او موږ به حکمرانان د دې انتظار کې دلته راغلي. خو چې دلته راغلل نو يهوديانو خپل یو مزاجو د هغه مزاج مطابق دا هغه سازشونه هغه اسلام باندې مفادات دا اغستل لکه څنګه ما تاسو ته ابتدایي تقریر کې خبره کړې و چې دا غيو د دې کامیانه وي کمزوریانه وي د يهوديانو نو دا هغه کار یا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتظار دته نه پاتې شو. د دې مقابله کې دی یعنی دا د درې ډلو د يهوديانو تاسو ته قرآن شریف نه ویل شته پس صحیح دی نو دا هغه کردار داو د دې د درې ډلو يهوديانو به بیا کول چې دی خپل منځو کې بنو نذیر خزرج سره معاهده وکړه. بنو نذیر د يهوديانو ډله وا دی معاهده وکړه یا حلیفان وو د خزرج د ډلې د مدینه د اوسیدونکو د حجرج د قوم او بنو قریظه او بنو قینقاع دی حلیفان وو خپل منځو کې معاهده وی د دویم اوس سره اوس ډلې سره اوس او حجرج د دوه قومونو سره د يهوديانو یو قوم یو سره تعلق د بل قوم بل سره تعلق نو دی د کاروبار او یا د سود او یا هم د کرنګي د مدینه عموما کم چې کاروباري حیثیت او د دوی براو او دوی به اصلي هم جوړولې او سود باندې به پیسې هم ورکولې نو دوی به داس چل کوو چې د مدینه د يهوديانو د دوه قومونو به خپل منځو کې جنگول هر وخت به دوی بخدي کې لګیو چې د خپلو کې جنگي نو د دې جنگ کې به د دې فائدہ و د دې مفادات بو یو مفاد دا و چې اسلحه به خرڅ شوله دی باندې به جوړې کولې او دی به غي مقابله کې خپل مفادات او پیسې به اغستلې لکه څنګه چې عام اوس امریکا کوي اوس چې کوم امریکا کار کوي طالبانو فوج خپل کې جنگوا قبایلو فوج جنگوا هندستان او پاکستان جنگوا بهر هندستان خو کافر دی افغانستان او پاکستان جنگوا ایران او عراق جنگوا دا ټول همدغه د دوی طریقه ده او د دې ټینګ دغه کوي يهوديان دغه کار دا کار د هغه يهوديان هم دوی هم دغه کار کو او په دې کې د پمدي بنیاد باندې دلته پاتیو د اغه رسم رواجونه بدی کول د مذهبي خلکو دا غي به کور کې څه مسله شو نو دی به راوختل پیسې به واغستې نکاح به تړل نو دی به راوختل پیسې به واغستې جنازه وغیرہ به کول دی به راوختل چې پیسې به واغستې یا نور د څه مذهبي مسلې به وي ناغه بدی ورته حل کول دا د دوی کار د دوی دا کار. چنانچه د کله به يهودو نه د مدینه د خلکو او سو د خزرج په خپل منځ کې جګړه شو نو دوی په دې جګړه کې یو بل نه قیدیان ونیول په جګړه کې یو بل نه قیدیان ونیول نو دا قیدی به خلاصو
نو د خلاصولو د پاره بیا په هغه بدلې کې به فدیه واستله چې دا قیدی ز خلاصومه د دې 1 لک یا 15 لک یا دومره پیسې را کوون به خلاصومه کړي نه پرېګدم او دا فیصله ورته يهوديانو کوله دا فیصله به يهوديانو کوله دا فدیه به ماغوی غستا او فدیه به ورکولم اغوی دم دوی نه به راغست خپل به نه کوله اول به بیا ستیا خرڅ کوو به جنگول او بیا به فدیه به واغستله د دې لپاره بیا به چا په اعتراض وکړو چې را تاسو د فدیه خلې د پیسې خلې د خو حرام دي دا تاسو ولې خلې خپل کوم جګړه وکړو یو بل مونږ ولو او بیا په دې باندې فدیه خلې نو دوی به بیا جواب ورکوي چې دا خود الله په کتاب کې راغلي دي چې فدیه واخلې نو موږ د هغه په بنیاد باندې فدیه اخلو ځکه موږ ته حلال دي نو الله تعالی د هغه جواب ورکړي په دې آیت کې دا د دې آیت شان نزول ما تاسو ته بیان کو و چې معنا ووري بیا تاسو کوی ما اول معنا ځکه وکړه چې دا بعضی کسان نو راغلي بنیادی شرایط د دې داو په خپلو کې د معاهدو او یا د تورات په نتیجې کې احکامات داو یو حکم داو چې د یو بل وینه بنتو یو بل مرکو بنا یو دویم حکم داو چې یو بل بخپل کلی وطن نه وباسو یعنی وطن بدر کو بنا وباسو بنا دریم حکم داو چې یو بل باندې په ظلم کې امداد نکو یعنی ار یو چې ظالمي ظلم کوي هغه سره موږ امداد نکو او څلورم حکم داو چې کله چې موږ چا سره جګړه شي نو هغه به فدیه ورکو خو هغه بخلاصو نو په دې فدیه کې خودي فائدہ و مفادات نو دای منلو او دا نور کې د مفادات نه پوره کېدل نو دای نه منل نو الله جواب ورکو چې څوک داسې کوي چې کوم خبره یې خوخوي هغه مني او کوم نه مني نو سزا به وي نو سزا الله ورته بیان کړه دا د شان نزول او دغه واقعیا هغه تاسو بیا اوري بیا تاسو ان شاء الله اسانه سره پويږئ واذ اخذنا او هر کله چې موږ واغستا میثاقکم کله وعده تاسو نه لا تسفكون دماءکم چې نه بتو یوي تاسو ویني د یو بل ولا تخرجون او نبو اباسي انفسکم خپل ځانونه ان یوبل من دیارکم دخلوا کوروننا ثم بیا اقررتم تاسو اقرار وکړو وانتم او تاسو تشهدون گواہی باغ اقرار هغه موعده چې ما تاسو بیان کړ ثم بیا انتم تاسو هؤلاء همدغه خلق تقتلون چې جګړه کوي وجدي تاسو انفسکم یوبل یا خپل ځانونه وتخرجون او وباسي تاسو فريقا يودلا منكم دمستاسنا استاسو د خپل قومنا من دیارهم دید کوروننا دویمه موعده دا چې بل کورونه نه وباسي نو تاسو بسل شروع کړل یو بل نه قتل کوي تاسو قتل کول شروع کړل تظاهرون او مدد کوي تاسو عليهم د دوی باندې یعنی دوی په خلاف بالاثم والعدوان په ګناه او بزیاتی سره درې مډاله موعده دا چې په ظلم کې به امداد نه کوو تاسو په ظلم کې امداد کولو و ایاتوکم او کشیر راشی تاسو ته اسار قیدیان تفادوهم نبیا فدیه ورکوي دغه خلاصولو په بدل کې یا د فدیه کاروبار کوي وهو او اغا محرم حرام دی فدیه نه علیکم بتاسو اخراجهم وستل د دوی نو چې جګړه حرام شوا نه فدیه کوټو نوبت ناراضي بیا یعنی جګړه خو فدیه نوبت خلا راځي جګړه کوي نو جګړه خو حرام هغه تا وکړه یو بل وستل حرام هغه دی وکړل یو بل مرکول حرام هغه تا وکړل په ظلم کې امداد حرام هغه تا وکړو دا حرام د درې وړو کړل او دا څلورم چې کم دی دا حلال دا ځانته دلیل جوړي چې حلال دی نو چې هغه بني حرام شنو دریم سټپ ته ورسېدي څنګه تا باندې هغه حرامو نو دا غي جواب الله تعالی ور کوي چې هغه په تاسو باندې حرامو اوس الله تعالی سزا کوي افتؤمنون آیات منئی تاسو ایمان راوړی به بعض الكتاب پزنا حکم د کتاب پزنا حصے د کتاب وتکفرون او تاسو انکار کوي به بعض پزنا حصے فما جزاء بسد بدلا یعنی نه د بدلا من دهغه چا يفعل جوکی ذالک ذکر منکم استاسنا الا مگردا ان اشت بدل داغه خزیون چې رسوایی بوي فی الحیات دنیا پجوند دنیا کې و یوم القیامت او ورځ د قیامت به یردون واجول شي الی اشد العذاب هغه سخت عذاب ته الله دې متاسو بچ کی موږ د بارم داړو شدید ترین خطرناک آیات موږ چې کوم احکامات په مزاج مطابق دي دا موږ منو ډېر آسان سره موږ منو جمعرات باندې موږ څومره چې د جمعرات سنتونه دا موږ منو
چې چرته ملمانه شو پلیټ صفا کوو نو موږ دا سنت دا مونږه منو، عطر لګو دا سنت دا مونږه منو.